السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. هیله د دوستانو چې روغ جوړ او خوشاله به دا د یو ځل بیا زه حکمت سینام له یوې نوې ویډیو سره ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر شوی یم. په دې ویډیو کې به تاسو ته دا وښیو چې څه ډول کولی شو د یوټیوب یوې ویډیو ته ټګ ورکړو، په کوم ځای کې ټګ ورکړو او له کوم ځای څخه ټګ ورته راوړو. نو دا ویډیو خاص د همدې لپاره ده، او که چېرته تاسو د ټګ په پیدا کولو او د ټګ په ورکولو نه پوهیږئ نو هیڅکله دا ویډیو له لاسه مه ورکوئ. نو ورځو ویډیو پیلوو او له دې ویډیو له کتلو څخه مخکې تاسو زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، د زنګ بټن فعال کړئ ترڅو چې زموږ له نوې ویډیوګانو څخه خبر شئ. نو په لومړي قدم کې ځو او یوټیوب اسټوډیو پرانیزو. کله مو چې یوټیوب اسټوډیو پرانیستله نو په دې ځای کې له خپلې یوې ویډیو په باندې کلیک کوو، هغه ویډیو چې موږ غواړو ټګ ورکړو او ټګ ورته انتخاب کوو. دلته مو یوه ویډیو انتخاب کړه او په هغه پنسل باندې کلیک کوو چې بلې صفحې ته لاړ شو. په دې صفحه کې لاندې په دې ځای کې نشته دی ټګز، کټګوریز، کمنټ اینډ ادر. په دې باندې کلیک کوو او په دې ځای کې موږ کولی شو خپلې یوې ویډیو ته ټګ ورکړو. د ټګ د انتخاب لپاره لومړی باید تاسو هغه عنوان چې تاسو هغه ټایټل چې خپلې ویډیو ته مو ورکړی هغه راوړئ، دلته پیسټ یې کړئ، هغه کاپي کړئ او دلته یې پیسټ کړئ. بیا د خپل چینل نوم او له هغه څخه وروسته باید تاسې نور مشهور ټګونه او د خپلې موضوع او د خپل یوټیوب چینل مربوط ټګونه راوړئ او په دې برخه کې کاپي کړئ. نو د دې لپاره اسانه طریقه دا ده چې تاسو لاړ شئ او له ګوګل کروم څخه کله چې هغه ګوګل کروم پرانیزئ او د سرچ په برخه کې هغه ویډیو چې تاسو په دې هکله جوړه کړې، مثلا دا ویډیو ما دې څنګه کولی شو یا چې د یوې ویډیو حجم کم کړو په دې هکله ده. دلته هماغه موضوع ولیکئ او سرچ یې کړئ. مثلا هغه ما په پارسی باندې لیکلی وه چطور میتوانیم حجم یک ویدیو را کوتاه کنیم، په دې نوم باندې وه. دا دلته پیسټ کوو په هغه هکله باندې چې موږ دا ویډیو جوړه کړې. وروسته له هغه څخه په سرچ باندې کلیک کوو او د سرچ برخې څخه وروسته انتظار باسو چې بله صفحه موږ ته پرانیزي. نو یو څه لاندې راکته کیږو، په دې ځای کې دلته نشته دی people also search for. په دې برخه کې هغه سرچونه چې خلکو په ګوګل کروم کې په دې باره کې کړي دي دلته موږ ته راوړي. کله چې په هر یو باندې کلیک وکړئ د یوټیوب د ګوګل د سرچ برخې ته ځي او له هغه ځای څخه دا ټګ یا دا عنوان تاسو کولی شئ کاپي کړئ. مثلا دا زه سلیکټ آل کوم او یوه کاپي ترې اخلم او راوړم یې په خپل یوټیوب ویډیو د ټګونو په برخه کې دا پیسټ کوم. کله مو چې دوه ځلې کلیک وکړ دا عنوان او دا موضوع به دلته پیسټ کړئ او وروسته به د انټر یا به علاوه بټن باندې کلیک وکړئ چې ترڅو ستاسو دغه ټګ سیف شي. په همدې اسانۍ سره ستاسو د ټګ ورکولو مرحله پای ته رسیږي. په سیف باندې کلیک وکړئ او د دې ویډیو ټګونه به سیف شي. نو دا وه زموږ د نن ورځې ویډیو. په دې هیله چې د خوښې وړ مو ګرځېدلې وي. زموږ د نوې ویډیوګانو په تمه هم اوسیږئ. تر بلې ویډیو پورې ښې چارې او ښه ژوند.